د مځکې په اړه ستر معلومات. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. زه یم ستاسو ورور منظور احمد پوپل او تاسو ګورئ منظور ټي وي. مځکه د شمسي نظام تر ټولو ښکلې او ښایسته سیاره ده چې الله جل جلاله د ژوندیو موجوداتو دپاره پکښې د ژوند هر ډول اسانتیاوې او سهولتونه برابر کړي دي. مځکه د 510 میلیونه کیلومتره مربع مساحت لري چې 140 میلیونه کیلومتره مربع وچې او 318 میلیونه کیلومتره مربع اوبو نیولې ده. مځکه د لمر څخه 1.5 میلیونه کیلومتره لري ده. په دریم مدار کې موقعیت لري چې په 4270 کیلومتره په ساعت کې سرعت سره د لمر پر شاوخوا راڅرخي. د مځکې هغه مدار چې د لمر پر شاوخوا راچاپیر دی 940 میلیونه کیلومتره اوږدوالی لري چې مځکه دغه فاصله په 365 ورځو او 6 ساعتونو کې وهي. او د مځکې وضعي حرکت چې په دې حرکت کې مځکه لمر ته څرخي 1440 کیلومتره په ساعت کې سرعت لري. د دې حرکت یوه دوره په 23 ساعته او 50 دقیقو کې تکمیلیږي. یعنی د مځکې یوه شپه او ورځ 4 دقیقې کم 40 ساعته ده. مځکه د دوو کرښو په واسطه په دوو مساوي برخو ویشل شوې ده: د استوا او نصف النهار کرښې. د استوا کرښه 4570 کیلومتره اوږدوالی لري او مځکه پر شمالي او جنوبي دوو مساوي نیمو کرو ویشي. نصف النهار کرښه چې 4009 کیلومتره اوږدوالی لري او مځکه په ختیځ او لویدیځ دوو مساوي نیمو کرښو ویشي. دا چې لیدل کېږي چې د استوا او نصف النهار کرښو اوږدوالی سره مساوي نه دي، نو ویلی سو چې مځکه کروي نه بلکې تقریبا کروي شکل لري. د مځکې د کروي اټموسفیر پرنوالی د 10,000 څخه بیا تر 11,000 کیلومتره پورې ارتفاع لري چې 8% نایتروجن، 21% اکسیجن، 0.9% ارګون او نور غازات دي. مځکه په داخل کې په 4 طبقو ویشل شوې ده. اول د مځکې قشر دی چې د مځکې د مخ څخه شروع بیا تر 40 کیلومتره پورې ژوروالی او ضخامت لري. د منټل طبقه ده چې د مځکې د قشر څخه وروسته بیا شروع کیږي بیا تر 900 کیلومتره پورې ادامه پیدا کوي. دریم د مځکې باندنۍ هسته ده چې تر منټل وروسته شروع کیږي بیا تر 500 کیلومتره پورې ادامه پیدا کوي. څلورم د مځکې داخلي هسته ده چې د 6301 کیلومتره پورې پرنوالی لري. د مځکې دا طبقه ډیره ګرمه ده چې د تودوخې درجه یې تر 6000 سانتي ګریډو پورې رسیږي. په دې طبقه کې اوسپنه، نیکل، پلاتین او داسې نور شیان شتون لري.